ځوان خرچه وکړه کنه د دوبۍ والا ده د جرمنه په درې مزلې په درې قدمونه یې څه واخیستو به ځوانانو بریکونه ونیست جمال شاهي دې کې چینی څه کوي نه دا اوبه معدې دپاره ټیټ ځوانان ګورې په غره ټاپ باندې پتنګان لړوي پتنګانو شوقیان دي او ډېره ښایسته سیندري ده ها تاسو خریدي د غره داسې زیړ غار دی څه ډونګی دی زیړ دا باغ خو منځ کې شو داسې لرګي تاو کړي دي داسې تارګه دي ته مو انګاړ یې صحیح که نه او ډېره ښایسته سیندري ده ها تاسو خریدي د غره داسې زیړ غار دی څه ډونګی دی زیړ غار دی د وزدا نوی نظام شو که نه او لارې یې ډېرې خوندورې دي ها پوه شي کلي کې خو بس دا خوندونه غاړ غرونه او کیسې دا کې ډېر نږدې جومات نه ده یو دا جومات چې یو تبلیغ والا لکه دې مسجد کې وي دې مسجد کې وي ډېر نږدې دي ډېر کلي کې خو څه هغه نشته که نه سلیم درځي کې دي ښایسته جومات ګاډۍ د وجې نه وي خو بس هڅې لکه که نه خندانونه جوړ کړي یو دا ښه خبره یو 2 منټ فاصلې کې یو جومات ښه بالکل صحیح نوي نوي کیسې یو ورځه کوي دې کې او دې ته کوم دربانې دې ته یې که نه دربان ملخیلو دربان ښه جناب دا دی ملخیلو دربان سریان دي دا جومات ایسا خیر وخت راشي جوماتونه ته به تالي ولي کلو کې جوماتونه ته تالي لګي او دا کچا کورونه او پټ دربان سپین خال ساتي ها اټیک خو نه کوي که نه جناب صاحب خوښه دی چولو کې خو سی ویډیو کوي یا ښه دا دریم مسجد شو نوي نوي کیسې غاټې ټینکیانې لاره اوس سیده لاړه ده که نه غره ته او دې غره داسې یې مکمل غار دی نه ما ټول بیا تنګشار دی لرګي مرګي څه ورزش خو به دې کېږي که نه زنیم هستی که گرزی ورزش خوب دیگه نه باید واه باشه استینگان دیده تاسه استینگان واته سرت ایسه چرا کلانشینکوف و دیگه واتی پختو که واته استینگان نیگه پختو که توپک تاسی پختو که توپک تاسی الکه بوتا پاتا نشتا اصلا ها خو اردو ټکه دا باغ خو منځ کې شو داسې لرګي تاو کړي دي داسې تارګه دي ته مو انګاړ یې انګاړ به دي شته انګاړ هغه وزو لګي دا وزو باندې اوس تا ورته نه ده کړی دا ځکه باغ دی جناب ځوانان خوشي دي اوس کې سنګر غره باندې ولې هوته ته به مې دې بیمار یې څنګه خو ته به کېدې شي دې مې راسي نه نو کې حساب ودرې او جناب د کلي ځوانان دي او دوی چوک یې ټینشن بیماري چوک معدې بیماري څه په دوی چړی نو خېږي خوراک کوي نو بس خطا نه شي خپله پوهې نو په درې مزلې په درې قدمونه یې څه واخیستو به ځوانانو بریکونه ونیست بریکونه خو کیسه خطا ده او به دې ځای یې سیره ستړي شو وی ورسپیږي په درې سواله پس ختمه کیسه هینډین وسی بریف ښه ځوانان چې کوم دي سره څه راورسېږي خو دې ځای کې جناب یو پتنګ را پیدا شو دا خدای کوم سهار نه راغلی پتنګ سیده ځوان وګوري پتنګ که نه بیا بریک نه لګي هغه څه یې ورپسې راخوښی دی
د چوب ده شو په غره سر پتنګان لړۍ دي بل سوري نوي نوي نظامونه دي ښه نه هوا کې په هوا ډېره سور کې دي خاخېږي ورکې پتنګ بس اټومیټیکلی سړی راخواشي شو هغه ځوان راخواشي نه کاټ نه تاو دا زوم ده باش خوش تاو واپس دیر کوي خبر اوره صرف 2 منټه لړۍ دی دیر کوي کنه نوي نظامونه نوي نظامونه خیر دی وبال دیواله نه دیواله خاصه سي دا والے تلی ته سو ګاندي چولی تا والا دا کنه ځان غوري پکړټا باندې پتنګان لړۍ پتنګان شوقین دي بس ور کا سي پرې خوشالي دا غوري پاتې نه پی پتنګان کی وې څه د سیمونډې ریمانډي وای دي د سیمونډې ریمانډي پتنګان بس کڅه جنا اخر کار سنگری ځوانان رو رسیدو دا سنگری ځوانان دي دا سنگری دي سنگر غره دی چکای مو تا باندې کی او کنه